بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تم د خراغلاس و اوس راځو دلته څنګه یو متن سلیکټ کول شي او لغت څنګه سلیکټ کول شي او جمله څنګه سلیکټ کول شي او پاراګراف څنګه سلیکټ کول شي ټول متن څنګه سلیکشن کول شي. راځو انزرشن پاینټ تر راوړو کچې ته موږ متن ټاپ کو ډیر وخت اخلي. راځو درن فورمولې څخه کار اخلو. ورته مساوي ران قوس شروع نو ته چې لاس پاراګراف راته اضافه کړه. لاس پاراګراف به اضافه شي کله چې موږ غواړو چې یو لاین یا یو کرخه په نخښه کوم موږ نښه دلته راولو یو ځل کلیک کوو. دا یو لاین یا یو کرخه موږ ته په نښه شوه. اوس که وایو چې نه دا پاراګراف په نښه کوو نو دلته به دوه ځل کلیک وکړو. دوه ځل وبخښئ دوه ځل. او که چېرته غواړو چې ټول متن د پاڼ نه کې ټول متن په نښه کړو نو دلته راشئ درې ځل زر کلیک وکړئ نو دا به ټول متن یا په کنټرول کې د په کیبورډ کې د کنټرول کې د زور لاندې ونیسئ او د ای کلیک زور کړئ نو دا به ټول متن تاسو په نښه کې یا هایلایټ کې یا سلیکټ کې. که غواړو چې یو لغت په نښه کړو دلته راځو په هماغه لغت باندې دوه ځل زر کلیک کوو نو دا په نښه شو. که چېرته غواړو چې مثال د ماوس پاینټر یا مګنښې په واسطه یو متن په نښه کړو راځو د هر ځای نه چې متن په نښه کوو انزرشن پاینټ علامه او دلته د ماوس انزرشن پاینټ علامه ته دا کې چې انزرشن پاینټ دلته تاسو اضافه کولی شئ. داسې ونیسئ کلک ماوس کینه بټن کلکه ونیسئ او داسې راکش کړئ چې څومره تاسو متن بلاکوئ یا څومره دغه متن په نښه کوئ یا سلیکټ کوئ. اوس راځو دلته ورته چې اول لاین ته رالو انزرشن پاینټ هم اول لاین ته راوستو او تر دغه ځای پورې متن بلاکو تر ویډیو اخره پورې. شیفټ په کیبورډ کې شیفټ د زور لاندې نیسو او دلته کلیک کوو نو دومره متن به موږ ته بلاک شي. که چیرې غواړو چې مثال موږ یا یو کرکټر په نښه کړو په کیبورډ کې د شیفټ کلي د زور لاندې نیسو د لیفټ او رایټ اروکی په واسطه باندې لیفټ ارو کې مثال دلته راځو دې ته مثال رایټ الیو کې باندې یا یو کلیک کوو دا ټول متن په نښه کېږي. اوس راځو تاسو د کیبورډ په اړه لږ معلومات درکوم ځکه چې زه په دې سلیکشن یا نور درسونو کې وایم کله وایم چې شیفټ کلیک کوئ کله زور لاندې ونیسئ او کله وایم کنټرول د زور لاندې ونیسئ کله الټ نو تاسو اول دا کلیګانې وپېژنئ. اوس راځو د دې اول سره شروع کوو. دې ته وایي چې ایس کله چې زه وایم چې سکیپ کلي زور کوي نو ایس ای ایس سی دا کلي د سکیپ کلي ده. کله وایم چې فنکشن کی کې اف دغه کلي زور کوي یا اف دوه اف درې نو دا د اف دوه اف درې د اف ون نه تر اف دولس پورې دا فنکشن کې دي. دلته راځو سپیشل کې چې مثال کله وایو چې پرنټ سکرین کې لیکئ دا پرنټ سکرین ده سکرول لاک ده پیج بریک ده انزرت ده هوم ده پیج اپ پیج ډاون اینڈ هوم اینڈ دا زیات کاریږي. مثال چې موږ چې هوم کې لیکئ اینډ کې لیکئ ډیلیټ کې لیکئ ورته انزرت او رایټ مثال متن په سر چې متن لیکي ډایرکشن کې دی مثال دلته یا کله چې وایو چې رایټ ارو کې کلیک کوي لیفټ ارو کې کلیک کوي او یا وایو چې اپ ارو کې کلیک کوي ډاون ارو کې کلیک کوي نو دې باندې باید تاسو پوه اوسئ چې مثال کومه ته اپ ارو کې وایي کوم ته ډاون ارو کې وایي. دا چې دی دا نومریک کې دی مثال دی خواته کیبورډ کې نومریک کې دلته راځو ورته دې ته وایي چې مثال دا ټول نارمل کې دي چار کیبورډ کې په دغه شکل دي دې ته وایي چې نارمل کې. اوس راځو په نارمل کې تاسو ته زه د ځینې تشریح کوم چې مثال دلته کله وایو چې تب په کیبورډ کې تب کلي زور کوي نو 15 کرکټر یا د 15 کرکټر په اندازه به تاسو ته سپین ځای پرېږدي نو دا د تب کلي ده. دې د تب کلي وایي. کپس لاک په غټو حروفو لیکل کوي. مثال که تاسو دا په غټو حروفو لیکل کوئ دا به آن کوي نو متن به ستاسو په غټو حروفو لیکل کېږي. کله چې یو شیفټ کلي زور کوي دا شیفټ کلي ده. کله چې یو کنټرول کلي زور کوي زور لاندې ونیسئ او د سی کلي زور کوي یا کنټرول د زور لاندې ای کلي زور کوي یا کنټرول د زور لاندې ونیسئ د آی کلي زور کوي نو دا ده. دې ته وایي چې سٹارټ بټن دا کله چې وینډوز سٹارټ کوئ دا د وینډوز بټن د وینډوز مینو تاسو ته راولي چې مثال سٹارټ مینو. دا د الټ کلي مثال د الټ کې مثال دی خواته ده او دی خواته د ګوره الټ وینډوز او بل چې دا مثال کنټرول شیفټ او کله چې انټر کلي دا انټر کلي دا د زه وایم چې مثال کنټرول کلي زور رانیول سي نو دا کلي به زور لاندې نیسئ او بله کم کلي چې تاسو وایم هغه به زور کوئ.
اوس بیرته راځو خپل متن ته. دلته راځو لومړي سر ته د هم کلیز ورکوو. لومړي سر ته د خط به راشو، بیا مثال د شیف کلید زور لاندې نیسو، ان کلیز ورکوو، نو آخر د خط ته به راشي. مثال دا به هایلایټ شي. ورته چې مثال بل که چېرته راځو سلیکشن دپاره او د یو لغت سلیکټ کوو، نو د شیف او کنټرول کې دواړه یو ځای د زور لاندې نیسو او بیا رایټ اره کی په مرسته باندې دا بلاکوو یو لغت. چېرته چې سپیس وي، ګوره ای چې دی، ګوره شاوخوا د سپیس لري، دا یو لغت په حساب دی. مثال داسې دا د سلیکشن طریقه چې څنګه تاسو یو متن سلیکټ کوئ. که چېرته مې دا ویډیو خوښه وي نو زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو څوک چې نوې ویډیوګانې اپلوډ کیږي او تاسو میسج درشي.